مرګرو دا مارغه به تاسو ته ښکاري چې دا د قدرت یو داسې شاهکار دی، د قدرت یو داسې کرشمه ده چې تاسو ورته بالکل حیران پاتې شئ. دا مارغه بیسیکلي په منګولیا کې، په رشیا کې، په سایبیریا کې او همدغه شان چې دا نورې څومره وریځې ملکونه دي او علاقې دي، په دغې ملکونو کې دا مارغه ژوند کوي. خو د ده امیزینګ فیکټ دا دی چې کله یخنیانې راشي نو دا هجرت کوي. دا د سایبیریا نه، د منګولیا نه هجرت وکړي دې ایشیا ته راشي. پاکستان یاد کوي، انډیا یاد کوي، افغانستان یاد کوي، همدغه شان بوټان یاد کوي، نیپال یاد کوي، هغې نه بعد بنګلادیش یاد کوي چې دا نور څومره وسطي ایشیا ملکونه دي نو دغې ملکونو ته دا هجرت وکړي راشي. اوس تاسو ته یو بله خبره هم د دې باره کې کوم. دا چې هجرت کوي نو داسې وړوکی هجرت نه دی. 10,000 کیلومتره فاصله طی کوي او بغیر د څه دمې نه دوی روان وي، بالکل دمه دوی نه کوي. یعنې تاسو سوچ وکړئ چې چېرته یو جهاز الوتی وي نو هغه ملک باندې خپل چې کوم تیل خپل ټول سیټ اپ یې هغه چینج کوي، را چینج کوي. نو تاسو سوچ وکړئ چې دا یو مارغه دی او دومره نازک مارغه دی چې زه تاسو ته ویلی نه شم. دی چې کله هجرت کوي نو هغه ډېر غټ هجرت کوي. هغه هجرت د جهاز له وس کار هم نه دی. جهاز هم یو ملک ته ورشي هلته دمه وکړي، بیا یو بل ملک ته ورشي هلته دمه وکړي، خو دا داسې نه دی. په هوا کې شپه ورځ رواني سفر کوي او د سمندر د پاسه دوی رواني سفر کوي. یعنې تاسو ګمان نشئ کولی چې دا د خدای پاک څومره غټه کرشمه ده. هغې نه بعد دا دې ملکونو ته راشي، پاکستان ته، افغانستان ته، همدغه شان انډیا ته. خو بیا دوی دلته خپل ژوند تېر کړي چې کله موسم لږ ښه شي بیا دوی هجرت وکړي د سایبیریا طرف ته، د منګولیا طرف ته او هغې نه بعد د رشیا طرف ته. بیا دوی هلته خپل ژوند تېر کړي. بیا چې کله یخنیانې راشي نو دوی بیا هجرت وکړي دغې ملکونو ته ځان راورسوي. نو د دې په پښتو کې ډېر زیات نومونه دي. که زه اوس یو نوم اخلم نو ډېر خلک به خفه شي. بیا نو دې ته به زه یو نوم واخلم مهاجر مارغه. تاسو راته د دې خپل نوم په کمنټ کې ووایئ چې ستاسو ژبه کې د دې څه نوم دی. والسلام.